په خوست ولایت کې د کپیف ځواکونو تازه میړانه او اتلولي پر باک ولسوالۍ د طالبانو برید په شا وتنبول شو او ګڼه مرګ ژوبله راواوښتله. تېره شپه د خوست په باک ولسوالۍ وسلوالو طالبانو د ملکي وګړو له کورونو څخه برید وکړ چې د ولسوالۍ د نیولو پلان یې درلود. د خوست ولایتي قواوو یعنې کپیف اتل ځواک د ولسوالۍ سرتیرو ته په وخت ورسېدل او له څو طرفونو یې وسلوال طالبان محاصره کړل. د خوست ولایتي قواوو سرتیرو وسلوال طالبان له بشپړې ماتې سره مخ کړل او اجازه یې ورنه کړه چې باک ولسوالۍ کې خپلې شیطاني موخې پلې کړي. دا مهال دښمن په بشپړه توګه په شا تنبول شوی دی او د ولسوالۍ شاوخوا ټولې سیمې ترې تصفیه شوي دي. د وسلوالو طالبانو د مړینې کره معلومات لا نه دي په ډاګه شوي، خو د لارو په اوږدو کې د وینو په لیدو ویل کېږي چې لسګونه جنګیالي وژل شوي او لسګونه نورې مرګونې ټپې شوي دي. د خوست ولایتي قواو په دغه تصفیه کې له دښمن څخه یو شمېر مهمات هم ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې بیا د ګورګورۍ پر پوسته هم د وسلوالو طالبانو لخوا برید ترسره شوی و چې هلته هم له سختې ماتې سره مخ شول. دا پوسته چې د ملي اردو او خوست ولایتي قواو مشترکه پوسته ده، دښمن یې له تیښتې سره مخ کړی او لسګونه جنګیالي وروژلي دي. د معلوماتو له مخې سیمه کې د وسلوالو طالبانو 3 جسدونه هم پاتې دي او لسګونه نورې بیا له ځانونو سره انتقال کړي دي. بلخوا په خوست ولایت کې له 100 څخه زیات ترهګر طالبان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي. تېره شپه طالب ترهګرو د خوست ولایت د باک ولسوالۍ په مرکز او د صبریو ولسوالۍ ګورګورۍ غر په ځینو پوستو وسلوال بریدونه وکړل. مخکې له دې چې طالب ترهګر خپلو ناوړو موخو ته ورسېږي، د دفاعي ځواکونو د کلک غبرګون په پایله کې یاد بریدونه له ماتې سره مخ شول او په شا وتنبول شول. په پایله کې د مهمو سرګروپانو په ګډون د 100 تنو څخه زیات وسلوال طالبان ووژل شول او په لسګونه نور ټپیان شول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.